پیغمبر دا د جبران خليل جبران اثر دی چې ژباړه زینب صالح کړی ده. تاسو چې د دې ازلی وړانګې له پراختیا په ناخبرۍ کې د خپل عمر په لنډوالي ویر کوئ نو نه پوهیږئ چې له هر زاړه ژوند سره یو نوی ژوند تړلی ده چې په هغو فاني جسمونو کې په لټون بوخت دی چې د قبر له ویرې رپیږي. د مړیو په دنیا کې د قبر نښه نښانه نشته. د مړیو په دنیا کې نه مرګ شته، نه قبر، نه هدیره او نه هم کفن. دا غرونه او امیدونه ستاسې د ماشومانو زنګوګانې دي. د ژوند یوازې لومړۍ پوړۍ ده. کله چې تاسې پر هغو میدانونو او کروندو تیریږئ چې خپل پلرونه او نیکونه مو پکې خاورو ته سپارلي، نو فکر وکړئ په دې کروندو او میدانونو کې به تیر مهال ویده او را روان مهال په نڅا ومومئ. د راتلونکي لمنه ستاسې د ماشومانو په لاس کې ده. تاسو ډیر وخت نڅیږئ او له ژونده خوند اخلئ، خو تاسې پوهیږئ چې په نڅا کې داسې څه شته چې نڅان شي. له ما پرته هم دلته ډیر راغلي دي، له تاسې سره یې زرینې ژمنې کړي دي او تاسې ترې د دې ژمنو په بدل کې خپل ایمان، شتمني او خپل ځواک زار کړي دي. زه تاسې ته له کومې بشپړې ژمنې سره نه یم راغلی او تاسې دومره لورینه وکړه چې له ما مخکې خلکو سره مو نه وکړې، ځکه چې ماته مو د ژوند یو ژور او لوړ کیف راوباښه. یقینا انسان ته تر دې بل ارزښتناکه ډالۍ نشته، یعنی هغه ډالۍ چې د ژوند هیلې یې وچې او تږې شونډې کړي او ورسره ټول ژوند د رڼو اوبو چینه کړي. او دغه شان ما ستاسې په منځ کې ابرو ومونده او ډالۍ مې ترلاسه کړه. کله چې زه دې چینې ته تږی راځم نو دا رڼې اوبه له ځانه هم ډېرې تږې احساسوم. دوی تنده لري چې د یوه تږي د څښلو لپاره ناکراره اوسي. کله چې زه هغه څښم هغه ما څښي. په تاسو کې به ځینو انګیرلی وي چې زه شرم کوم یا مغرور یم یا محبوب یم، ځکه خو ستاسې ډالۍ نه منم. هو، زه مغرور یم. کله چې د مزد اخیستلو وخت وي زه مزد نشم اخیستلی. زما غرور ماته د دې ګناه اجازه نه راکوي، خو زه مغرور نه یم کله چې د ډالۍ خبره وي. سره له دې چې ما ځان په غرنیو ځنګلي بیرو موړ کړی و، تاسې غوښتل چې زه ستاسې په دسترخوانو کینم. زه د عبادت ځای په درشل ویده یم. سره له دې چې تاسې په ډیره خوشحالۍ په خپلو کورونو کې نرمې بسترې راکولې، خو آیا زما د ورځې د شپې سوکالۍ او تکلیف په اړه ستاسې مینهناک پام هغه څه نه دی چې ټول خواړه یې راته خواږه کړل او زما خوبونه یې راته له زړه راښکونکو رویاګانو لبریزه کړل؟ زه تاسې ته دعا کوم ځکه چې تاسې ډیر څه راکړل، خو دا احساس مو ونه کړ چې ګنې څه راکوئ. بېشکه هغه نیک کار چې په آینه کې خپل ځان ویني تیګه کیږي او هغه نیک کار چې د ځان لپاره ښه او شانداره نومونه وړاندیز کوي تش لعنت زیږوي. او ځینو له تاسې خلوت خوښه وګڼلم چې ګوندې زه په خپل یوازیتوب کې مست یم. هغوی ویل دا کس د ځنګل له ونو سره کیني او مشورې کوي او له انسانانو سره ګډېدل نه خوښوي. دا خو د غره په څوکه ناست وي او زموږ کلي ته په سپک نظر ګوري. خپله دنیا له موږ لرې په غارونو کې جوړوي. دا رښتیا دی چې زه غرونو ته ختلم او یوازې په لرو لرو ځایونو کې ګرځېدم، خو تاسې به مې څنګه لیدئ؟ څنګه به مې لوستلی؟ که له لوړو او لرو فاصلو مې نه وی درکتلی. څوک چې له چا لرې نشي نو څنګه به ورته نږدې شي؟ دا هم رښتیا دی چې د ځنګل له ونو سره مې مشورې کړي او په تیاره غارونو کې پاتې شوی یم. خو ونه د طبیعت نارینه اولاد دی او څوک دی چې له هغوی دی په طبیعت ښه خبر وي. زما او طبیعت ترمنځ تر ټولو غوره واسطه څوک کیدی شي؟ بې له ونې. او ستاسې په اړه مې چې د غارونو په تیاره کې څه ولیدل ستاسې د کورونو په رڼا کې راته نه ښکارېدل. ځینو له تاسې پر ما غږ وکړ په ژبه نه په بله بڼه، ای پردیه، د ستونزمنو لوړتیاو هیلهمنه، ته پر هغو څوکو ولې ناستې چې شاهین هلته ځاله جوړوي؟ ته د هغه څه په لټه کې ولې لالهانده یې چې لاسته نه راځي؟ آیا ته غواړې چې توپان په غېږه کې ونیسې یا ته د اسمان چټک الوتې مرغۍ په خپل جال کې ګیروې؟ راکوز شه، له څوکو رښکته شه او له موږ سره ګډ شه. خپله لوږه زموږ په ډوډۍ لرې کړه او تنده دې زموږ په شرابو ماته کړه. دا خبرې هغوی د خپل روح په خلوت کې وکړې، خو دا خبرې څنګه زما تر غوږونو راورسېدې؟ ما ولیدل چې د هغوی خلوت بشپړ نه و. که بشپړ وای نو هغوی به پوه شوي وای چې د کوم څیز لټون زه اواره کړی یم. هغه هم ستاسې درد او سوکالي وه او ما ستاسې همدغه ریښتونی وجود لټاوه چې پر اسمان لوبېده، خو ښکاري خپله هم ښکار وم. ځکه نو زما ډیر غشي زما له لیندې وتل او بیرته مې په سینه راننوتل او څه چې تاسې په هوا کې په منډه وینئ پر ځمکه هم ښویېږي. ځکه زما وزرې چې په اسمان خبرې وي نو سیوری یې لکه کشپ پر ځمکه روان وي. زه چې ایمانداره وم شکمن هم وم، ځکه چې ډیر ځله مې خپله ګوته په خپل زخم کې ډوبه کړې ده چې ستاسې په حال ښه خبر شم او نن د هغې پوهې پر بنسټ چې لاسته مې راوړي وایم
تیاره غارونه د غرونو څوکې او د شاهین ځالې ستاسې له ولکې بهر نه دي، خو تاسې پر دې نه پوهیږئ، بلکې ستاسې رښتینی وجود له غرونو لوړ او له هوا پراخه دی. هغه څه داسې څیز نه دی چې له سړو د خوندیتابه لپاره لمر ته وښویږي او بیا د ځان ساتنې لپاره تیاره غارونو ته ننوځي، بلکې هغه څیز، هغه آزاد روح داسې دی چې دنیا او څه چې پکې دي، رنځ، غم، خوښي، سوکالي، درد، مینه او دښمني په خپل وزرونو کې ونغاړي او تل پر اسمان ګرځندوي. که تاسې دا وایاست چې زما خبرې مبهمې او لنډې تنګې دي، نو همداسې یې پرېږدئ، د وضاحت هڅه یې مه کوئ، دا په خپله ستاسې مخې ته د خپلې معنا دفتر پرانیزي. خبرې هم د انسانانو غوندې ژوند لري او په ژوندانه کې داسې وخت هم راځي چې ځان په خپله څرګندوي. د هر څیز پیل مبهم او ګرد وهلی وي، د پیل حالت ناټاکل شوی وي، یو سیوری وي، یو ګرد وي، له جسمه او بدنه بې برخې، او پای داسې نه وي. دا مبهم او ګردجن حالات یوه بڼه غوره کوي او بیا یوه ورځ دا بڼه بشپړتیا مومي. نو زه غواړم چې تاسې ما یوازې خپل پیل وګڼئ او په ډیر صبر او ډاډ سره د انتها انتظار وکړئ. د ژوند ټوله پانګه د آدم په تیاره کې را پیدا کیږي او داسې هیڅ آینه نشته چې د ژوند پیل ته خپل انځور ورکړي، خو دغه آینه د تیارو د زوال یو پړاو دی او د دې منزل مخې ته یو نور دی، بیا یو بل نور دی او بیا یو بل نور، او دا ټول ستاسې د ژوند منزلونه دي. او کله چې ما یادوئ، غواړم دا هم در یاد شي چې په تاسې کې چې کوم عنصر تر ټولو کمزوری او شیندلی دی، هماغه ستاسې د ځواک او کلکوالي نښه ده. آیا دا رښتیا نه دي چې ستاسې هډ و پوست چې ستاسې د بدن ځواکمنه برخه ده، ستاسې سا ځواک وربښي او قوي کوي یې، خو په څرګنده همدا سا تر ټولو کمزوري او څپڅپانده ده. او آیا هغه څه چې ستاسې د ښارونو او په ښارونو کې د شته څیزونو بنسټ یې جوړ کړی و، تش یو خوب نه و چې تاسې هیر کړ؟ ستاسې سا همدغه وریښمین تار دی. که تاسې د خپلې سا په مد و جزر پوه شئ، نو بیا به د هیڅ څیز لټون هم ونه کړئ. ستاسې پوهه به بشپړه شي، او که تاسې د خپل لومړي خوب تار د عقل په ګوتو پورې ونښلوئ، نو هیڅ اړتیا به مو پاتې نه شي. خو اوس تاسې نه وینئ او نه اورئ، نه لیدلی شئ نه اوریدلی شئ، او همدا غوره ده. او ستاسې په سترګو چې کومه پرده غوړېدلې ده، همهغه به یې اوچتوي چې غوړولې وه، او ستاسې غوږونه چې په کومو خاورو ډک دي، د هماغه لاس ګوتې به یې ترې پاکوي چې ککړ کړي وه. بیا به وخت راشي، تاسې به وینئ، اورئ به، او بیا به تاسې هیڅ افسوس نه کوئ چې ولې مو نظر کم و او ولې کاڼه وئ، ځکه چې په دغه ورځ به درته د موجوداتو راز ښکاره شي. تاسې ته به د خپل خفي پیل جلي پای څرګند شي، او تیاره به هم چې ستاسې پیل و هماغومره مبارک او نیکمرغه وګڼئ لکه نور چې ګڼئ، هماغه چې ستاسې انجام دی. دا یې وویل او شاوخوا یې وکتل. ویې لیدل چې جالوانان یې ولاړ دي او پر پارو یې لاسونه ایښي، کله خورو ورو بادبانونو ته ګوري او کله د عبادت ځي پراخ انګړ ته. او بیا هغه وویل، زما د بیړۍ چلونکي څومره صبر کوونکي دي، باد نیغ چلیږي، پاروګان خوځنده دي او د لاس اشاره غواړي، خو هغه په چوپتیا سره زما انتظار کوي. زما بیړۍ چلونکو چې غږونه یې د سمندر له موسیقۍ سره آشنا دي، په څومره غور زما خبرې واورېدې، اوس یې ډېر په تمه نه ساتم. زه چمتو یم، د غونډیو چینه تر سمندره ورسېدم او ماشوم بیرته د خپلې مور غېږې ته ځي. د خدای پامان، ای د عرفې خلکو، نننۍ ورځ پای ته ورسېده. یو ورځ موږ ته بس نه وه، نو موږ به بیا دلته راځو، بیا به سره وینو، او ټول به یو ځای د خپل بادار په دربار کې لاسونه لپکو او وایو به، نور راکړه ای مالکه، ډېر زیات. لا مو کاسه نه ده ډکه، لا مو ځولۍ تشه ده، نو مه هیروئ، زه بیا درته راځم. څه وخت وروسته، لږې ورځې وروسته، زما ذوق به بیا له خاورو او ځګه د یو جسم جوړولو لپاره تومنه جوړه کړي، او څو ورځې وروسته چې د اسمان پر اوږه د یوې شېبې آرام لپاره تکیه شم، بیا به مې یوه میرمن وزیږوي. د خدای پامان په مخه موښه. تاسې او هغې ځوانۍ ته خدای پاماني وایم چې په تاسې کې مې تېره کړه. همدا پرون د خوبونو په دنیا کې یو تر بل آشنا شو. تاسې راته په خپل یوازیتوب کې سندره وویله، او ما ستاسې لپاره په اسمان کې یو مینار جوړ کړ. نن موږ راویښ شو، لمر راوچت شوی او زموږ خوب پاتې نه دی. ورځ را خپره شوه او موږ باید سره جلا شو، خو د تیر مهال په نرۍ شانته رڼا کې به بیا یو د بل لاسونه ونیسو، بیا به ډېرې خبرې وکړو، بیا به تاسې زما لپاره خپله سندره وغږوئ، تر لومړۍ هغې هم ډېره زړه راښکونکې، او زه به بیا ستاسې لپاره په اسمان کې مینار جوړ کړم، تر لومړي هغه هسک او پورته. دا یې وویل او بیړۍ چلونکو ته یې اشاره وکړه. بیړۍ چلونکو لنګر پورته کړ او بیړۍ د ختیځ پر لور رهي شوه. دغه وخت کې د کلیوالو له ډلې یو شور پورته شو چې د شپې د لومړنۍ تیارې سینه یې څیرله. پر سمندر خپور شو. یوازې یوه ښځه
عارفه چې غلی وه نه یې له شونډو آه ووت او نه یې په ژبه د مخکې توري راغلل. غږ یې د کلیوالو له غږونو سره له ملګرتیا انکار وکړ. د بیړۍ په بادبانونو کې سترګې خکې کړې وې تر هغې چې په لړو کې پناه شوه او کله چې ټول خلک خواره واره شول هغه تر ډیره په ساحل کې ولاړه وه او د تللي مسافر لپاره یې په زړه کې دا توري بیا بیا تکرارول. یو څو ورځې وروسته کله چې د اسمان پر اوږه یوه شیبه ارام وکړم بیا به مې یوه میرمن وزیږوي. پای.